السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ وئ. زه یم ستاسو ملګری شبیر احمد ذهین دا ذهین ټیلی ټیچینګ یوټیوب چینل څخه. لکه څنګه چې تاسو ته موږ هر وخت بېلابېل موضوعات خپروو، تاسو لپاره کوشش کوو چې ډېر په زړه پورې او مهم معلومات تاسو ته وړاندې کړو او بېلابېل استادان تاسو ته په خپل چینل کې راډاول کړو. نو د دې له جملې څخه نن تاسو ته موږ یو استاد ښاغلی منیرالله تابان تاسو ته رضاوت کړی دی او تاسو ته به خپل معلومات وړاندې کړي، تاسو به شریک کړي. نو د نننۍ موضوع دا د ښاغلي منیرالله تابان صفري پولینوم. نو وار ورکوو ښاغلي منیرالله تابان ته تاسو ته خپل معلومات وړاندې کړي. مننه. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. نننۍ موضوع مو ده صفري پولینوم. لومړی تعریف ته راځو. تعریف: که چیرې په یوه ثابت پولینوم کې ثابت خط صفر شي صفري پولینوم بلل کیږي. یعنې د صفري پولینوم عمومي شکل څه دی؟ یعنې پی ایکس دا مساوي کیږي صفر سره. دا د صفري پولینوم عمومي شکل دی. که چیرته موږ مثال ولیکو چې پی ایکس دا مساوي کیږي 2، دا په خپله اوس یو ثابت پولینوم شو. موږ وویل که چیرته په ثابت پولینوم کې ثابت خط صفر شي، یعنې دا لرې کړو، پر ځای چې ولیکو صفر، نو دا په خپله چې شو یو صفري پولینوم شو. باید یادونه وکړو چې د صفري پولینوم درجه چې دا د بحث وړ موضوع نه ده. راځو د صفري پولینوم مربوطه مثالونو ته. لومړی مثال د ا یو پولینوم دی، دا مساوي کیږي ام ایکس مکعب مثبت n منفي یو ضرب x مربع مثبت سی. د صفري پولینوم د حل کولو طریقه داسې ده چې هر حد باید د صفر سره مساوي شي، یعنې د متحول هر حد یا د پولینوم هر حد. دلته د x مکعب ضریب څه دی؟ m دی، دا باید د صفر سره مساوي شي، یعنې m باید مساوي شي د صفر سره. دلته د متحول څه دی؟ x مربع ضریب څه دی؟ n منفي یو. n منفي یو دا باید مساوي د څو سره شي؟ د صفر سره. د n قیمت د پیدا کولو لپاره n به مساوي شي د یو چې دی دا د مساوات ښي طرف ته اړوو، یعنې دا به یو شي. بل څه دی؟ سی ثابت دی. ووایي چې په صفري پولینوم کې باید ثابت حد یعنې سی دا هم باید مساوي د صفر سره شي. اوس راځو د همدې صفري پولینوم مربوطه دویم مثال ته. د بي یو پولینوم دی، دا مساوي کیږي څلور ا منفي 2 ضرب x مربع مثبت لاس بي مثبت شپږ ضرب x مثبت سی. که څنګه ډول چې موږ مخکې یادونه وکړله چې د صفري پولینوم د حل لپاره د پولینوم ټول حدونه باید د صفر سره مساوي کړو، یعنې د متحول دلته څه دی؟ x مربع. x مربع ضریب څه دی؟ 4a منفي 2، یعنې 4a منفي 2 دا مساوي کوو د صفر سره. د دې نه د a قیمت پیدا کوو. 4a دا به مساوي شي ثابت د مساوات ښي طرف ته بدلوو، دا منفي 2 دی چې ښي طرف ته یې بدل کړو 2 به شي. د ا د قیمت د لاسته راوړلو لپاره د مساوات دواړه خواوې په څلورو باندې ویشو. دا چې په څلورو ویشو دلته به ا په لاس راشي، دا چې ویشو یعنې 2/4. اوس لږ اختصار پکې کوو. ا قیمت به مساوي شي په 2 باندې اختصار کوو، صورت به څو شي؟ یو. مخرج به څو شي؟ 4 چې په 2 باندې تقسیم کړو 2. دا چې شو دا خو د x مربع ضریب و. راځو د x ضریب ته. د x ضریب څه دی؟ لاس بي مثبت شپږ مساوي کوو یې د صفر سره. نتیجه کې لاس بي دا به مساوي شي ثابت د مساوات ښي طرف ته بدلوو، یعنې منفي شپږ علامه یې تغییر کوي. د بي د قیمت د لاسته راوړلو لپاره د مساوات دواړه خواوې په لاسو باندې وویشو.
دې ته دا طرف چې په لاسو باندې وشو بي قیمت به په لاس راشي بي دا چې وشو یعنی منفي شپږ پر لاس. اوس د بي قیمت چې لږ نور هم ساده کړو د اختصار څخه ګټه واخلو نتیجه کې د بي قیمت دا به مساوي شي اختصار که چېرته په دوو باندې وکړو صورت د منفي خپل لیکو شپږ چې په دوو باندې اختصار کړو درې او لاس چې په دوو باندې اختصار کړو پنځه. بل دریم حد چې دی سی دی سی ثابت عدد دی موږ وایو چې ثابت عدد هم باید د صفر سره مساوي کړو